د امن د غوښتو دپاره او په دې درنه کې 14 ورځې مسلسل په دې سره ګرمۍ کې دلته خلک ناست دي دا درنې ته راځي د خپل امن اواز تر خپل ولسه پورې رسوي. نو زه درته آفرین وایم. دا اصل د پښتنو اصل رنګ هم دا وي. دا اوس عظیم ویل چې د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي، همداسې د خاوره هم پر خپل ځای باندې مستقیمه پاتې وي. لکه کوم چې دا د جانخیلو پښتانه له تېرو 14 ورځو په دې سره ګرمۍ کې ناست دي. موږ دلته امن غواړو. د امن دپاره مو جولۍ غوړولې ده. د یو داسې چا دپاره امن په یو داسې وخت کې غواړو چې زموږ هوښیار جابر دښمن زموږ یو سپین ږیری مشر د هغه په هولیو سوری د هغه جسد چې کوم دی موږ ته پروت دی. له تېرو 14 ورځې د هغه جنازه دلته پرته ده. موږ دلته خپل احتجاج ریکارډوو. احتجاج غوښتنه مو هم دا ده چې موږ امن غواړو. تر سیرالو دلته یو مشر موږ ته د دې درنې تفصیلات بیان کړه، موږ واورېده او زه دلته ټولو ناستو د مشرانو ځوانانو ته او چې څوک هم د زموږ اواز اوري هغو ته دا وایم چې موږ سره تړلي خلک یو. موږ د یو علاقې د یو وطن خلک یو. که څه هم موږ په جنوبي پښتونخوا، تاسو په منځنۍ پښتونخوا، هغه په شمالي پښتونخوا یادېږي، خو زموږ تکلیفونه، دردونه، مرګونه دا هر څه مو یو دي. که څه هم موږ هلته ناست یو، داسې نه ده چې موږ تاسو د درنې په مطالبه ده. موږ به د یو بل غم ته ځو، موږ به د یو بل غم د ځان غم بولو، موږ به له یو بل سره د غم په ټغر باندې راټولېږو، یو ځای کږو به له هغه ځایه به د کام د نوي د سبا دپاره خپل ادراک ټاکو. موږ دلته راغلي په دې چې دا زما غم دی، له ما سره راغلي ملګري په دې راغلي دي چې دا د زموږ غم دی. دلته که د دې شهید زامن ناست دي، کې بچي ناست دي، کې کورنۍ ده، او که تاسو ناست یاست، که بیا موږ راغلي یو، موږ ته هېڅ فرق نشته. موږ دلته راغلي یو، دا زموږ غم دی. موږ خپل غم زاړو، خپل غم خپل په وطن باندې روان ناورین بې خپل ولس ته ورشایو، بې خپل ولس ته په ګوته حساب ورکوو چې له ما سره زما کورونه نړېدلي دي، زما بارونه مسمار سوي دي، زما ښځې سرتورې سوي دي، زما ښځې بې عزته سوي دي، زما ښځې اغوا کړل سوي دي، زما سړي اغوا کړل سوي دي. دا هر څه یو حقیقت دی زموږ په خاوره. دا روان دي، له تېرو څو کلونو را روان و او تر اوسه پورې دوام لري. موږ امن غواړو. دې کې ډېرې باتورې خوندې لرو. نو چې زه یو پوره کام لرم او بیا زه راځم له یو داسې چا د امن غوښتنه کوم چې هغو خپله امن خوړلی دی، هغه راغلي په دې چې زما د وطن امن وخوري. یو توره بلا مې په وطن راننوتې ده، هغه دې ته نه کښېني چې زه به نن دا خورمه، دا به زما خوراک وي او زه به بیا بل پښتانه ته نه ځم، او نه به پښتانه په دې ځان غلطوي چې دا د وزیرو شهید دی نو په ما به څوک هېڅ نه کوي. دا زه ټولو پښتنو ته دا وایم، دا ورځ پر هر چا را روانه ده. موږ چې اول وار د غورځنګ ملګرتیا وکړه نو زه ورمان چې به چېرې تلو موږ به په کورونو کې کمپین کوئ، نو ما ته به ښځو ویل چې ستا له کوره څوک ورک دي، ستا د کوره څوک شهیدان دي چې ته راځې. ما وایي زما د کور هغه ټیم له ما سره ارمان ما هېڅ نه دي، خو دا کام زما دی. په ما هېڅ فرق نشته چې زما له کوره څوک وزني، زما له کوره څوک پورته کوي، زما له کوره څوک اغوا کوي، یا زما د همسایه یا زما له بلو پښتانه له کوره داسې کار کوي. په ما ته هېڅ فرق نشته. که دا بلا را ننوته یا دا نه ګوري چې ته څوک یې، په دې نامه به د خوري چې ته پښتون یې. نو د دې تورې بلا علت معلومول دي. موږ ولې خلک وزني؟ ولې هره ورځ وزل کږو؟ زموږ د وزلو شاته علت څه دی؟ دښمن چې ما وزني، د زما په وزلو دښمن ته کومه ګټه ورمیلاوږي؟ په دې به خبرې کوو، په دې به خپل کام خبروو.
په دې به ځان پوه وو چې داسې مورنې ته تقریبا زموږ کامپاله ګوندونه راله، دلته غورځنګ رالی، دلته خلک راله، دلته ټول پښتانه راله او ډاکټر صاحب تا ته هر چا سینه وډبول چې موږ د ملګري یو. نو بیا راځئ له دې ځایه میرویسي جرګې پیل کړو. موږ نور په دې ریاست باندې هیڅ باور نه لرو. هغه هر وخت راسي زه درنه احتجاج جلسه وکم، راسي زه مطالبه ورته کښېږدم، دی دستخط وکړي روان سي، سبا هیڅ نه وي. که موږ اتفاق اتحاد ونه کړ، که موږ د کام د وحدت دپاره نسو سره راټول، خپل سیاسي اختلافات، خپل قبایلي اختلافات په قبیلو په نامه سره ویشل سوي، که مو دا هر څه نه که ختم، موږ د کام د دې ملت د وحدت دپاره نسو سره راټول، نو دا ځای نقشه دی. موږ به د دې نصیب شهید جنازه به هم داسې بل ویاړلی مشر، بل ځوان به وزني، بله خوره به سرتورې کوي. که موږ د دې هر څه مخنیوی په خپل سر نه وکوي، موږ به جرګې کوو، موږ به مرکې کوو، له دې درنې به و دشمن ته آخري لیکه کشوو. که دا نه وکړو بیا به دا سلسله روانه وي او خدای سته چې موږ به بیا په ډېرو جنازو ستړي سو. بیا خپل وطن د دې خاورې د نفسیاتو مطابق، د دې خاورې د کلتور د تمدن مطابق دا هر څه پر مخ وړو. موږ به د دې ځای یو دښمن ته لیکه کشوو چې موږ په تا نور باور نسي. تېر وار موږ درنه وکړه، تا سره مو مطالبې، تا ته مو مطالبې وړاندې کړې، موږ له تا د دنیا ناولده مطالبه موږ نه ده کړې، داسې ډېره چپه مطالبه موږ نه ده کړې چې تا سترګې به پټې کړي. موږ خو امن غواړو، دا د هر چا حق دی امن، او د یو ریاست ذمهواري وي چې دی به خپلو ریاستي وګړو ته به امن ورکوي، خو ما دې نه راکوي. دا د ریاست فرض دی چې ته به خپل بنیادي حقونه ډېر یوازې زما وطن تباه کړی دی، بل د ما ته هېڅ نه دي راکړي. زه که سبا له تا سره په مذاکراتو کښېنم نو زما مطالبات به ته لاس په لاس منې. موږ به دلته دا پښتانه چې کوم راغلي دي دا به سره راټولېږو، دا به جرګې کوو، د کام په سطحه به جرګې کوو او دلته مشران راله درته ویې ویل ډېر ویاړلي خلک ول اوس هم سته. موږ به دا هر څه خپل تر شا تېسوو. پښتانه وایي د کام ناتار په کام راګرځي. دلته چغه وسوه، ټولو پښتنو دا چغه بدرګه کړه، ټولو پښتنو دا چغه د ځان چغه وبلله، او دا د پښتنو مسؤلیت دی چې په چغه او په اشر کې به دوی خامخا خپله برخه اخلي.